دا کهاني د یو زمیندار هلک د کوم چې په پارټي کې کار کوي د ده صرف یوه واړه خور او یو وړوکی ورور کوم چې په سکول کې سبق وایي. دا واړه خور د سره په پارټي کې د لاس خپو امداد کوي. ما له خو ډېره زیاته ګرمي شوله چې دا ټوله اوږه سپینه کړم بیا به کور ته ځمه. رحیم الله خو دا ټوله اوږه نشي سپینولی. د دې هلک نوم رحیم الله وي او د رحیم الله د واړه خور ډېره زیاته هوښیاره وي. هله دا خو مدیحه ناسته ده. جینۍ ته په دې سرو غرمو دا اوږه ولې سپینې؟ چېرته سوري ته کښېنه ناجوړه به شي. نه دا لږه اوږه پاتې ده بیا دا سپینوم بیا کور ته ځمه. هغه رحیم الله چې شو هغه پورې بګړکه دي. زه وله اوږه سپینومه. ورلېږه زه سره لږه سپینوم بیا درنه زه ځمه. نه ته ځانه ځه ته به ستړی شوې ورشه تې اوس د سکول نه رالې ته سپینوه زه راځم رحیم الله ته خبره کوم. ټیک شو ځه ورشه. د خپله خور په دې ګلوسین ډېره زیاته خفه کېږي او سخت کار لی نه ورکوي. دا اوږه سپینوم بیا ځمه کور ته چې اوړه واغېږم کور خوښېږي. دا جینۍ ډېره زیاته وړه وي خو دا ډېره زیاته هوښیاره او قابله هم وي. د خپل ټول کور کارونه هم دا کوي. رحیم الله په سرو غرمو لګیا دی. ستړی شوی به ځم چې بګله ورسره که چېرته یو لس شل روپۍ ورسره یې غواړم که چېرته رای کړي نو ځم ستړی شوی یم د سکول نه رالمه ورلېږه ځمه چې بګله ورسره وکنمه. ډېر زیات تیز نور دی او ګرمي هم ده. دا ګلوسین چې د سکول نه راشي نو بیا لاړ شي او خپل ورور سره په دې پارټي کې کار کوي ولې چې دی یوازې او ډېره زیاته ګرمي مې دی په تیز نور په دې پارټي کې کار کوي او د سره صرف دغه خپله واړه خور وي او د ده د وړوکی ورور ګلوسین په سکول کې سبق وایي. دا رحیم الله بیا په دې پارټي کې لګیا او کار کوي چې د ده د وړوکی ورور د ده خواله راشي او ده ته وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. یلکه ته د سکول نه رالې؟ کښېنه کته کښېنه لږ دمه وکړه. کور ته تللی وې ډوډۍ دې خوړله؟ او کور ته تللی وم خو ور ټاله و. ښه رښتیا ور موږ ټاله کړې مدیحه هم دلته راغله. داسې کار دی که نه نن دقه یو ور دیاړي ما ته میلاو شوه او نورې دیاړیانې شته هم نه چې روپۍ زه راوالم تا له به کې زه یو سل دوه سوه روپۍ راکړمه ته بیا ځان هوټل ته لاړ شي ډوډۍ به وخورې او اوس ته ځه کور ته. ښه نه ما خو ستا روپۍ نه دي غوښتي. زه خو ستا خوال رالم چې زه تا سره پارټۍ وکنم راکړه راکړه شي چې زه سره وکنمه. دا لږ کار دی زه ځانه کومه ته ځه دمه شه. نه راکړه چې زه د سره وکنمه. نه ته ستړی شوی ته ځانه ښه ښکلې آرام وکړه او وده شه دغه لږ کار دی دا به زه وکړم ځه. ښه دا رحیم الله خپل د وړوکی ورور سخت کار لا نه ورکوي ولې چې دی دا نه غواړي چې دی د داسې سخت کارونه وکړي او دی په ده باندې اعلی تعلیم کول غواړي. رحیم الله خو دا یوازې کار نه کېږي او زه چې د سکول نه راځم زه به هم دیاړي مزدوري شروع کومه. د یو لاسه ټپ نه خېږي. زه اوس ځمه ځانه کار ګورم. ګلوسین هم دا سوچ وکړي چې زه ځانه ځمه څه کار روزګار ګورم ځکه چې دی په خپل مشر ورور باندې ډېر زیات خفه کېږي. بیا په سبا له موږ وینو چې ګلوسین ځان له کار کاتلی او ده ته مالک دا کار حواله کړی چې ته به د مقبرې صفایي کې او کومو قبرونو کې چې سوري هغه سوري به پاټی او دی هم په دې کار باندې د نن نه برتي شي په 10,000 روپۍ میاشت. مالک راته دا مقبره حواله کړله چې د دې قبرونو سوري به پاټی. دا ګلوسین هم د نن نه کار شروع کړي. زه ښه د کار وشو د یوې میاشتې کار دی زه پکې ځانه مصروفه یم. یا الله پاکه ستا لاک شکر دی. دا خو د ثواب کار هم دی. د دې قبر سوري خو پټ شو خو د پورې قبر ډېر خراب دی ځم چې د دې سوري پټ کم. دا ګلوسین ښه په ایماندارۍ سره د مقبره کې کار کوي او د مقبرې ښه ښکلې په ایماندارۍ سره صفایي کوي او کومو قبرونو کې چې سوري هغې له خاوره راوړي او هغه سوري ګیر چاپېره پاټی.
ور دې دغه قبر کې یو 2-3 سوري دي دغه پټومه بیا زموږ کور ته ډېر زیاته ګرمي ده. ګل حسین ته هغه مالک ویلي چې ته به د ماسپښینه پورې کار کې او بیا به کور ته ځې چې دې کې د ده د ورور هم راشي د مخبرې ته چې دا ګل حسین په دې مخبره کې دا څه کوي. خو زه دی خو د قبرونو د سوري پټۍ دا هم غټ کار کوي، د منګکان او دا ورته ننوځي. خو زه په دې کې هم ثواب دی. زه به کور ته لاړ شم، هغه کور ډېر خوشی دی، بې ځانه راځي. د ګل حسین دا ورور د مخبرې ته راشي، دی دا سوچو کې چې دی چېرته په دې مخبره کې هسې لګیا دی. خو ګل حسین ښه په ایماندارۍ سره په مخبره کې کار کوي او د مخبرې ډېره ښکلې صفایي کوي. زه نننۍ دیاړي خو لګېده ځمه چې کور ته لاړ شم. بیا چې کله یوه میاشت پوره شي نو ګل حسین کور ته راشي او خپل مشر ورور ته وایي رحیم الله پاڅه خبره کومه. یلکه څه وی ولې چې چل دی خیر خو دی کېنه کته دې کټ کې کېنه. رحیم الله دا 10,000 روپۍ واله ها. یلکه دا دومره ډېر روپۍ د ده کوم ځای نه راوړې. رحیم الله ما ته سړي د مخبرې کار حواله کړی و چې د دې قبرونو دا سوري به پټې او د مخبرې صفایي به کې، نو زه به تاله 10,000 روپۍ میاشت درکوم. نو زه چې به له سکول نه راتلم ځان به مې مخبره کې کار کوو او ثواب به مې هم ګټو. شاباش، دقه شانتې ځانه په نره مزدوري کوه او دا خبره مې واوره چې چا نغلاو نه کړي او د چا زړه ازار نه کړي او دقه شانې ځانه په نره مزدوري کوه، خپل سکول هم وایه ښه. نو دا 15,000 روپۍ واله دا ستا د خرچې شوې او دا 15,000 روپۍ نه دي، په دې به کور کې خرچه واچو او زه لوپر ونه ګرځې بیا کور ته راځه. ټیک شو، زه اډې ځم بیا راځم. ملګرو زموږ د ویډیو دا مقصد دی چې تاسو خپلو مشرانو سره د خپل لاس امداد کوئ او په کار کولو مه شرمېږئ. انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو. د لوی الله په امان.